بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو د پښتون اکاډمۍ ته ښه راغلاست. موږ او تاسې به دا ځل د څېړنې د میتودالوژي په لړۍ کې پر یو بل نوي درس باندې کار وکړو چې هغه ټایپس اف ریسرچ دي. ټایپس اف ریسرچ یا د څېړنې اقسام او یا ډولونه. موږ او تاسې په مختلفو کتابونو کې چې د هر مختلف علم سره تړاو لري څېړنې ډولونه هم د هغه په تعلق تقسیمیږي او یا طبقه بندي کیږي، مګر په نړیواله کچه باندې که چیرې نړیوال معیار ته راسو ټول هغه عمده اقسام چې په څېړنه کې تر اوس مهاله پورې واضح سوي، تشریح سوي او طبقه بندي سوي دي، انشاءالله پر هغو به موږ په عموم کې په همدغه نوي لکچر کې بحث وکړو. نو د هغوی څخه چې موږ او تاسې په عمده توګه پیژنو ډیر دي، ولې لومړی به موږ عمده برخې تشریح کړو، عمده ډولونه باندې به بحث وکړو، بعد له هغه نه به موږ واوړو و هغه نور ډولونو ته چې یا د هدف پر بنیاد جوړیږي او یا نور غیر علمي اقسام پراته وي او تر اوسه پرې فعلا په کار اچول کیږي. په صورت عموم کې ټایپس اف ریسرچ که چیرې ټول راواخیستل سي و اتو طبقو ته تقسیم کیږي. فقط په دې لومړۍ صفحه به یې زه نومونه درته یاداشت کړم. لومړنی ډول چې له حده ډېر په څېړنو کې قابل د استعمال دی ډسکریپټیو ریسرچ ورته وایي یا تشریحي څېړنه، چې دا بیا خپل ډول لري. ولې کاریږي؟ څه لپاره دی؟ چې په همدغه لیکچر کې به په قرار او په تسلسل سره ورباندې ځو. دوهم ډول چې کاریږي هغه تحلیلي څېړنې دي، انالیټیکل ریسرچ دی، چې دا هم نورو څېړنو ته په کتلو سره کار باندې کیږي چې په دې کې بحث کوو راځو. دریم ډول اپلاید ریسرچ دی، عملی. څلورم ډول بیسیک ریسرچ دی. بعضې کتابونو کې ټوله څېړنه پر همدغه دوو تقسیموي، بیا د دې څخه نور شاخونه راباسي، خو موږ به تاسې یو ځل عمده ټوله لیکو. کوانټیټیټیو یا کمي څېړنې دي ریسرچز، او شپږم کوالټیټیو دی، کیفي دي، یو د بل ضد دي. حتی بعضې کتابونو کې بیا راځم چې مال طبقه بندي د علم پر بنیاد دي، بعضې ریسرچونه ټوله تقسیموي پر کیفي او بعضې بیا تقسیموي پر کمي، نو دا دوو طبقو ته بیایي. اووم په هغو کې کانسپچوال، ځینې وخت فانډامنټل هم موږ او تاسو ورته کارولی سو ریسرچونه دي، مفکوره ییزه چې په دې کې تیوري جوړیږي، راځو پر هغه به بحث وکړو. او اتم غیر ساینسي یا نان ساینټیفیک ریسرچونه دي، میتھډز اف ریسرچز دي، چې پر دغه باندې به انشاءالله موږ او تاسې په تسلسل سره بحث کوو. لومړی چې موږ او تاسې ورباندې کار کوو، دلته به زه عنوان تاسې ته یاداشت ونیسم، ډسکریپټیو ریسرچ دی. ډسکریپټیو ریسرچ یا تشریحي احصایه فقط او فقط چې ستاسې لپاره یاداشت وي، دا زه ځینې پوینټونه چې یاداشت نیسم تاسې هم کولی شئ له ځان لپاره یاداشت کړئ. فکټ فایندینګ دی، یعنی همیشه موخه د دې څېړنو دا ده چې حقایق وپلټي. د حقایقو د پلټلو لپاره مجبوره دي ډیفرنٹ ویز په کار واچي، یعنی مختلفې لارې دي چې په کار اچول کیږي تر څو دی وکولای سي کوم حقیقتونه یا واقعیتونه چې شتون دي په د په څېړنه کې هغه ترلاسه کړي. ډسکریپټیو لکه څنګه چې د عنوان څخه معلومیږي ټوله کار د تشریح سره دی، یعنی دی به مجبوره دی و خپل متحولینو ته یا هغه ابزرویشنز چې دی غواړي په هغه کې ډاټا راټوله کړي د هغوی وضاحت تشریح ورکوي. دوهم فاکټور چې په دې ځای کې موږ او تاسې باندې تمرکز ورباندې وکړو، ریسرچر هغه کس چې غواړي د خپل ریسرچ لپاره ډاټا راټوله کړي او څېړنه په کار واچي او هغه هم تشریحي څېړنه وي، نو دی په هیڅ صورت کې کنټرول نه لري تر څو ویریبل د ده په لکه څنګه چې دی وغواړي هغه رقم یې دی وساتي. دا یو شرط پکښې لازم دی. کنټرول په هیڅ صورت نه لري پر خپلو متحولینو یا ډاټا ابزرویشنز باندې. نو یو علت همدغه دی چې کله کنټرول موجود ونه وسي د ده وظیفه به څه یوازې ریپورټ دی. ریپورټ څه هدف څه دی؟ څه واقع کیږي او څه پیښ سوي دي، واټ از
what has happened او یا what is happening. دا دوه اپشنونه دي، یو is دی او یو has دی. څه واقع کیږي د دې راپور او هغه ټوله تشریح به کوي، او څه پیښ سوي دي یا واقع سوي دي پر هغه باندې به مجبور دي دی خپل راپور لیکي. دلته په دې ځای کې تاسې تمرکز ورباندې کوئ. زیاتره څېړنې چې په دې ترتیب سره په دنیا کې موږ موجود دي هغه پوسټ فاکټور ریسرچونه دي. پوسټ فاکټور ریسرچونه دي چې په دې کې به هم زه راځم تاسې ته ډولونه یې وایم چې کوم میتودونه په دې کې کاریږي په دنیا کې چې خلک ورسره پوه سي چې د دې څېړنو څخه کار اخلي. زیاتره په دنیا کې که چیرې تاسې تمرکز کړی وي ټوله سروې ریسرچونه چې په دنیا کې کیږي او هغه فقط او فقط سټاتستکس ډیسکریپټیو سټاتستکس په لاس ورسره ځینې راباسي. لکه ما وختي اشاره وکړه چې هغه تشریح سایه ده په دغه چینل کې ټول هغه ویډیو ویسته. ټول هغه سروې ریسرچونه چې په دنیا کې په کار اچول کیږي او هغه فقط او فقط د ابزرویشنونو انفارمیشن یا معلومات چې موجود وي هغه بیانوي. همدا ډول هم یو جز د ډیسکریپټیو ریسرچ دی او کار ځینې اخیستل کیږي. دوهم ډول چې موږ او تاسې شاهدان یو هغه کیس سټډي ده. د کیس سټډي کې یو موضوع د یو منطقې د یو ساحې د یو مشخص ماحول یا محیط دا ټاکل کیږي، یا داسې یو کیس سټډي ټاکل کیږي چې مثلا راځي یو سایکولوژیست راولاړیږي یو منټل هسپتال غواړي په هغه کې څومره دماغي مریضان موجود وي پر هغه باندې کار کوي، یا یو زراعت پیژندونکی یا متخصص د یو خاص ځمکې پر یو خاص محصول باندې کار کوي، نو یا یو خاص پروډکټ چې کار شوی په هغه کې کار کوي. اقتصادان راولاړیږي یو غریب ټولنه ټاکي او یو خاصه منطقه ورته ټاکي پر هغه باندې کار کوي، د هغوی ټول حال او احوال راباسي، ټول ډیموګرافیکل معلومات چې موجود وي د سروې له لارې یا د کیس سټډي د انټرویو له لارې حلوي. دا ټول په ډیسکریپټیو ریسرچ کې شاملیږي. دریم د هغو څخه کوریلیشن ریسرچونه دي. د متحولینو په منځ کې د اړیکې د شننې څېړنې دي چې د ده څخه بیا هدف یوازې او یوازې دا دی چې دوی کنټرول پر خپل ویریبلز نه لري. کوم ابزرویشنز چې موجود دي په هر حرکت او جهت کې دي د په خپل فکر او په خپل لاس سره نشي کولی هغسې عیار کړي. د هغوی په منځ کې د ارتباط شننه کوي. د مثلا زراعت لپاره څېړنه په کار اچي وغواړي معلوم کړي چې د پوتاشیم مقدار که ډېر سي په ځمکه کې څومره حاصل ورکوي، که ټیټ سي څومره حاصل ورکوي. د دې ډول ریسرچونو لپاره هم ساینټیفیک دي هم ډیسکریپټیو ریسرچ ورکوي. اوسط یې څومره سو د محصول، لږ سو ډېر سو، د اوسط سره خپله د معیاري انحراف تغییر څومره رامنځته سو او وغیره چې کوم د انحراف ټسټونه او ازمایښتونه په کار اچي. بل ډول ریسرچونه چې په دې کې یا سټډیز چې موږ او تاسو سره مواجه کیږو مخامخ کیږو کمپیریټیو سټډیز دي. پرتلیزه څېړنې چې په دنیا کې ترسره کیږي ولو که هغه په حقوقو کې وي، په شریعتو بخشونو کې وي، په نورو بخشونو کې وي، هم به د همدغه ډیسکریپټیو ریسرچ تر سب ډیویژنز لاندې راسي او کار به ترې اخیستل کیږي. بل دوهم ډول څېړنه چې موږ او تاسو هلته په عنوان کې یادوري کړله هغه انالیټیکل ریسرچ دی. انالیټیکل ریسرچ تحلیلي څېړنې ته ویل کیږي. د تحلیلي څېړنې څخه هدف څه دی؟ له مخه به ډېره زیاته څېړنه د یو اړوندې موضوع په تعلق باندې په کار اچول سوي وي، بعد له هغه نه به څېړونکي راولاړیږي نوموړې موضوع چې ډېر زیات تمرکز دی ورباندې هغه څه ده ریویو کوي، انالیټیکلی ریویو کوي. کیدای شي دا تیوري چې پخوا جوړه سوې وه رد کړي یا نور وضاحت ورکړي یا یې تایید کړي او یا داسې یو شکل ورته پیدا کړي چې هغه پخوا حل سوی نه و دی حل کړي. نو دا ټول انالیټیکل ریسرچونه دي. په انالیټیکل ریسرچونو کې ان ډیپث سټډي موجوده ده. ان ډیپث سټډي ډېره ژوره او عمیقه معلومات پکې شامل دي. همدارنګه ارزیابي د ټوله معلوماتو هم پکې شامله ده. د مثال په توګه کینز د امپلایمنټ په تعلق باندې یو تیوري جوړوي په اقتصاد کې، بیا یو بل عالم اوس راولاړیږي غواړي د دې تیوري
انالیټیکل ریسرچ وکړي پر یو خاص ډاټا باندې یا د یو خاص سټډیز په تعلق باندې وکولای شي معلوم کړي دا تیوري ردیږي قبلیږي خاص هغه بعضو برخونو کې نواقص معلوموي دا ټوله په انالیټیکل ریسرچ کې شاملېږي. بل خبره په دې ځای کې د دې انفارمیشن به له مخه ډیر موجود ووسی معلومات که چیرې موجود ونه اوسي انالیټیکل ریسرچ په کار نه اچول کېږي دا به ډیر زیات وي د اړوند عنوان او برخې په تعلق باندې ترڅو وکولای شي په دې کې تحلیل په صحیح توګه سره کار شي یعنی ټول معلومات په صحیح توګه سره تحلیل کیږي د تحلیل وروسته به پر دې ډیسیژن اخیستل کیږي چې آیا دا کې ځینې برخې قبول ځینې برخې رد او یا نور انکشاف او یا تایید ته اړتیا لري دا ټول په انالیټیکل ریسرچو باندې کار لري د دې لپاره چې تاسو پوښي چې په دې کې هم کوم سب ډیویژنونه شامل دي یا کوم ډول ریسرچونه چې موږ وکولای شو په دې کې شامل کو راولو یو په هغه کې چې موږ او تاسو بحث وکړو هغه هیستوریکل ریسرچ دی دوهم په هغه کې فلسفیکل ریسرچ دی د بل برخه د شامل ده فلسفیکل ریسرچ دریم په دې کې د یو آرټیکل خپل تاسو ریویو کوي او هغه بیت پر نورو سورسو باندې یم اخذلیکو باندې تحقیق کوي دا هم په انالیټیکل ریسرچ کې راځي د دې څخه وروسته یو بل ډول چې هم ډیر مشهور دی هغه ریسرچ سینتھیسس دی ریسرچ سینتھیسس څخه هدف څه دی موږ او تاسو ورته لرو میټا انالیسس یا میټا انالیسس ریسرچز چې موږ ورته وایو دا هغه ریسرچونه دي چې لمخه په اړوند عنوان کې ډیر زیات څېړنې پبلش شوي وي چاپ شوي وي بر علاوه تر هغه د ټولو هغو څېړنو مجموعه راخیستل کیږي په داسې شکل باندې ریویو کیږي خلاصه کیږي ترڅو نوې آپشنز یې رامنځته کړي یا هغه د تایید وي رد وي یا د نور انکشاف وي او یا د بعضو برخو د نواقصو د معلومولو لپاره په کار واچول شي هیستوریکل څېړنې ټوله تاریخي څېړنې هم معلومدار ده چې پخوا به انفارمیشن یا معلومات ورته موجود وي او پر هغه به کار بالاخره کیږي د دې څخه وروسته دریم ډول چې همدغه تسلسل باندې زو هغه اپلایډ ریسرچ دی یا عملی اپلایډ ته موږ او تاسو ویلی سو چې عملی تطبیقي implemented هغه بل ډول دی په اپلایډ کې موږ کولی شو دا اړخ هم بیته واپس شامل کو یو شی در سره یاداشت کړئ په اپلایډ ریسرچ کې چې ستاسو وی immediate problem هر کله چې یو مشکل او یو ستونزه همزمانه په همغه وخت کې رامنځته کیږي د همغه ستونزې د لمنځه وړلو لپاره چې څېړنه په کار اچول کیږي عملی څېړنه و دې ته ویل کیږي اپلایډ ریسرچ مثلا کچيري موږ مانیفیکچرینګ کمپنی راواخلو یو تولیدي کمپنی ده د موټرانو او یو ځل معلوم شول چې کوم موټر چې جوړیږي په انجن کې مبلین ډیر زیات سوځوي نظر وا خپل معمولی او خپل نورمل سټانډرډ ته دغه مانیفیکچرینګ پلانټ کې مجبور دي ساينټیسټان یا سټاتیشنز یا هغه انجینران چې د دې برخې متخصصین دي هغه به د دې ایمیډیټ ستونزه یا دغه ژر راپورته شوي ستونزې د حل لپاره مجبور دي څېړنه په کار اچوي چې دا ستونزه ولې ایجاد شوله د مثال په توګه موږ کولی شو په اقتصاد کې په عین دستور سره رامنځته کړو یو دم په ملک کې د انفلاسیون کچه یو دم لوړه خیږي د دې علت معلومولای شي تاسو ولې دا څنګه په کوم علت کې رامنځته شول لکه په زیمبابوې او هنګري کې چې په خپل وختونو کې دغه یو پیښه سره مخامخ شوی و په مثلا لابراتواري څېړنو کې زیاتره څېړنې چې داسې په کار اچول شوي دي په لابراتوار کې د یو خاصې مادې د تشخیص لپاره پکارېږي یو دم شکل تغیري او حالت تغیروي د دې ایمیډیټ پرابلم د معلومولو لپاره کولای شي اپلایډ ریسرچونه په کار واچول شي د یو خاصې مهلکي مریضي د رامنځته کولو لپاره په یو ساحه کې د هغې ایمیډیټ پرابلم د حلولو لپاره اپلایډ ریسرچونه په کار اچول کیږي خصوصا دوه سب ټایپس ډېر پکې اساس دي چې موږ تاسو کولای شو پر هغه باندې بحث وکړو یو په هغو کې چې دی مارکیټینګ ریسرچونه دي دا ډېر اساس دی یو دم د یو کمپنی پروډکټ ولويږي
هیڅ نه خرڅېږي او نه یې څوک رانیسي. د مثال په توګه که موږ یاد کو سامسنګ ګالاکسي S7 چې بیټرۍ پټاوېدله پکښې کې، یو دم دا باید معلوم سي چې دا زموږ پروډکټ ولې په بازار کې سیلز یا خرڅلاو ولوېدی، نو پر هغه اساس باندې مجبوره دی اپلاید ریسرچ په کار واچي چې دا خپل عملي جنبه په ځان کې لري. د هغه څخه وروسته بل ډول چې هم ډېر مشهور دی ایوالویشن ریسرچ دی، ځکه په ایوالویشن کې چې کوم د ارزیابۍ پروسه شامله د 15 کټګوریز هغه ټوله باندې تطبیق کیږي، بیا به دوی ته دا معلومیږي چې ستونزه په کومه برخه کې ایجاد شوې ده. یعنی د اپلاید ریسرچ ټول کار او کمال دا دی چې اساسي ستونزه چې همزمانه او همګړی پیدا سول هغه به ژر تر ژره د خاصو تخنیکونو په طریقه حلیږي او مربوطه سوالونو ته به ځوابونه ورکوي. د دې څخه وروسته موږ بل ډول چې لرو هغه د پیور بیسیک یا فنډامنټل ټول نمونه تاسو څه کولای شي ورته کارولای شي. پیور یا فنډامنټل ریسرچونه دا ټول تاسو کولای شي په یو لیول کې راولي، پیور بیسیک او فنډامنټل ریسرچونه. په دې کې یو قاعده فقط تاسو یاد شوي، هغه دا ده چې یوازې کار د جنرالایزیشن سره دی. که ستاسو یاد وي ما په لومړی ویډیو کې دغه برخه تشریح کړې وه چې جنرالایزیشنز یا انفرنسز څه ته وایي، یعنی ټوله کار یې په عمومیاتو او د تیوري پر جوړولو دی. په دې ځای کې به زه یو یاداشت ولیکم، تیوري کنسټرکشن، یعنی ټوله کار تیوري کنسټرکشن دی، تیوري پکښې جوړیږي. کله چې تیوري پکښې کنسټرکټ یا فارمولیټ سوله پکښې ایجاد سول، دلته بیا شرط و هغه عملی جنبې ته نسته چې په هغه کې بیا انالیټیکل تحلیلي پروسه په کار واچول سي. د دې څخه وروسته موږ کولی سو چې په ډېره لوړه سطح باندې معلومات راجمع کول دا هم په فنډامنټل ریسرچونو کې ځان ځای وي. فایندینګ انفارمیشن، کله چې معلومات په کلي او په جامع توګه سره او د استفادې برخه ډېر همداسې واضح او پراخه وي، موږ کولی سو فنډامنټل ریسرچ په هغه کې ځای پر ځای کو. زیاتره تاسو وینئ هغه ریسرچونه چې پر تیوریانو باندې ډېر ولاړ وي او تیوریان یې رامنځته کړي وي هغه ټوله فنډامنټل ریسرچونه دي چې د دې برخې سره تعلق لري. فلا کې په قانون کې زیاتره ریسرچونه د فنډامنټل ریسرچونو سره تعلق لري او کار ځنې اخلي. د دې څخه وروسته موږ بل ډول لرو چې مال شاخونه یې فرق کوي، هغه کوانټیټیټیو یا کمي څېړنې دي. لکه څنګه چې تاسې عنوان ته ګورئ، کوانټیټیټیو یا کمي څېړنې په مطلقه توګه د اعدادو سره کار دی، مطلقه توګه د اعدادو یا شمیرې سره کار دی. زیاتره هغه څېړنې چې په هغه کې میجرمنټ شامل دی، هغه څېړنې چې په هغه کې اندازهګیری شامله کیږي او یا ټول عددونه، لکه مثلا زیاتره اقتصادي کمي څېړنې، زیاتره ساینسي کمي څېړنې، دا ټول په کوانټیټیټیو ریسرچ کې شاملیږي. موږ د کوانټیټیټیو ریسرچ لپاره په نړۍ کې ډېر مثالونه لرو، کولی شو هغه تاسې استعمال کړئ. ځینې ټیسټونه دي مثلا په کار اچول کېږي، ټول اکانومیټرکس ټیسټونه په نړۍ کې چې په کار اچول کېږي هغه کوانټیټیټیو اړخونه نظر و کیفي اړخونو ته ډېر دي. د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه د کوانټیټیټیو خلاف دی، کوالټیټیو څېړنه ده. کوالټیټیو کیفي اړخ څېړنې دي چې یوازې د ابزرویشنز چې کوم موږ ډاټا ځینې پوښتو یا ترلاسه کوو، د هغوی بیهیویر برخورد پکښې کتل کېږي، د هغوی اټیټیوډ روش پکښې کتل کېږي او د هغوی سایکولوژي پکښې کتل کېږي چې دا ډېره اساس ده. سایکولوژي، بیهیویر دی، برخورد، روش، دا ټول اړخونه په کیفي څېړنه کې په کار اچول کېږي. اوس نو د کیفي څېړنو لپاره ځان ته یو مشخص ټیسټونه موږ او تاسې لرو او د کمي لپاره ځان ته ټیسټونه لرو. دا چې هر کله بیا د ډاټا انالیسس پروسه شروع کولو خیره سره په هغو کې به دا ټوله د ټیسټونو مشخصوالی او ځانګړنې په
په تسلسل سره به پر هغه باندې کار کوو. په کوالټیټیو ریسرچونو کې مثال یو د هغو څخه مشهوره چې په کار اچول کیږي انټرویو ده. مثلا انټرویو چې په کار اچول کیږي او د انټرویو انالیسیس لپاره تیماتیک کانټنټ انالیسیس یو خاص میتود دی چې کار اچول کیږي. موږ وکولای شو کوالټیټیو ریسرچ پرې تحلیل کړو. داسې فوکس ګروپ دی او نور ډوله پرایمري ډاټا ده چې د کوالټیټیو ریسرچ لپاره قابل د قبول او په کار اچول کیږي. مګر دوه نور ډول هم په دې کې مشهور دي چې هغه کاریږي، چې یو د هغو څخه ورډ اسوسییشن ټیسټ دی او سنټنس کمپلیشن ټیسټ دی. دا بیا هم د ډاټا انالیسیس برخې ته ځي، په هغو کې به پر دې باندې بحث کوو. د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسې لرو هغه کانسپچوال کله کله موږ ورته ویلی شو ایکسپریمنټل ریسرچ. ایکسپریمنټل ریسرچ چې دی دا د یو تیوري د نظریې سره تعلق لري. دلته زه یاداشت لیکم related to a theory or an idea، یا د یو آیډیا نظریې او یا د یو تیوري سره تعلق لري چې موږ او تاسې ویلی شو چې دا کنسپچوال یا ایکسپریمنټل ریسرچونه دي. څه معنا؟ په دې کې معمولا نیو کنسپټس ایجادیږي، نیو کنسپټس رامنځته کیږي، یا کېدلی شي موږ ووایو د یو کنسپټس دوباره نور تشریح ته چې اړتیا پیدا شي انټرپریټیشنز هم موږ کولی شو په نوموړي ریسرچو کې ځای پر ځای کړو. کله چې نوې نظریه ایجادیږي هم د دې ریسرچونو څخه کار اخیستل کیږي، یا چې یو نظریه له وخت ایجاد وي نور وضاحت او تشریح ته اړتیا پیدا کی هم به د دې ریسرچونو څخه کار اخیستل کیږي. خصوصا په دې کې چې مهم بخش دی هغه کاز ان افیکټ ریلیشنشپ دی. موږ او تاسې په پښتو کې ورته وایي د علت او د نتیجې یا اثر یا اغیزې چې ورته کاروو، دغه ریلیشنشپ پکې شامل دی چې هم کاز دی او هم افیکټ پکې شامل دی. د دې څخه وروسته چې په دغه اتو طبقو کې اخرنی اتمه طبقه ده چې کار ورباندې کو هغه unscientific دی، غیر ساینسي او علمی ریسرچونه یا میتد دی، میتدز اف ریسرچز دی. یو په هغو کې د مثال په توګه موږ یې وایو ټیناسټي ده. ټیناسټي سه هدف څه دی؟ د مثال په توګه د یو چا یو قسم غیر شعوري او غیر علمی فکر یا نظریه موجود وي په طبیعت کې، پر هغوی باندې یو څېړونکی راولاړېږي کار کوي. د مثال په توګه زه یو مثال ورکوم، تاسې به د دې مثال سره پوه شئ. فرض که مثلا خلک وایي تورې پیشانې چې دي هغه که په یو ساحه کې ګرځي دوی چې رامنځته کوي بدبختي رامنځته کوي. black cat brings bad luck. داسې یو سوپرسټیشیس یا د جهالت یو مفکوره په یو ټولنه کې موجوده واوسي، د هغې لپاره چې کله څېړنه په کار اچول کیږي و دې ډول څېړنو ته unscientific method ریسرچونه وایي چې په ټیناسټي پورې تعلق لري. دوهم د دې څخه وروسته انټویشن دی. په انټویشن کې کوم ډول غیر علمی څېړنې کولی شو موږ شامل کو. مثلا د یو چا کامن سنس دی هغه غلطیږي. کامن سنس یو عادي یو عام فکر موجود وي د یو شي په تعلق باندې یا ډیر سلف ایویډنٹ وي، نو دغه شی چې کله غلط کیږي او یا ردیږي او یا لرې کیږي یا اصلاح کیږي و دې ډول ریسرچونو ته هم موږ unscientific method ریسرچونه وایي. بل یو جز پکې شامل دی اتھارټي. اتھارټي ته هدف څه دی؟ مثلا یو سورس د یو نالج په توګه کاریږي. کله چې یو سورس موجود وي هغه د نالج په توګه کاریږي، همیشه هغه تکیه پر هغه برخه وي، نو یوازې هغه ته رجوع کیږي، د هغه څخه کار اخیستل کیږي. هم unscientific method ریسرچونه دي کولی شي کار کو. ریلیجیس برخه کې دغه جز کېدلی شي موږ او تاسې شامل کو. د دې څخه وروسته بلې راشنلیسټیک میتد دی. راشنلیسټیک میتد دا بل جز دی چې کاریږي. مثلا په دې کې موږ د فکر او هغه نالج چې پر یو دلیل باندې ولاړ وي، نالج په دې کې تاسې یاداشت د ځان سره نیسي، نالج وت ریزن
هغه علم چې کله پر یو دلیل باندې استوار وي او هغه منل کیږي په هغه کې څېړنه کیږي موږ راشنالیسټیک څېړنې ورته وایو. د مثال په توګه بعضې خلک وایي د باسکټبال په ټیم کې پلیران همیشه باید جګ قد ولري. باسکټبال پلیئرز چې دي هغه همیشه جګ قد لري are tall. د دې دپاره څېړنه پکار اچي چې رښتیا هم داسې ده او که نه ده یا دا معمول ماضي ګرځېدلی دي، نو دا هم انساینټیفیک ریسرچونه دي. د دې څخه وروسته امپیریکل ریسرچونه یا امپیریکل میتود چې دي هغه هم کولی شو موږ په دې کې شامل کړو. دا ټوله انساینټیفیک ریسرچونه دي. د دې ټولو څخه بر علاوه چې دا عمده اته اقسام و چې په کار واچول سول، نور قسمونه other types هم موږ لرو. other types of research چې دا نور ډولونه دي هم راځو پر اقسامو، پر ډولونو، پر مخو، پر مختلفو شکلو یې تقسیموو. د مثال په توګه یو راځو موږ وایو based upon time. که چیرې راولاړېږي څېړنې د وخت پر بنیاد باندې غواړې تقسیم بندي کې، نو ته بیا راولاړېږي دوو ډولو ته تقسیموي. یو ټوله ټایم سیریز د زماني سلسلو څېړنې چې دي ټایم سیریز ریسرچز، بل چې دي longitudinal researches. دواړه د وخت پر بنیاد دي. یو کې وخت متغیر دی او په یو کې وخت ثابت دی، صرف ابزرویشنونه خپل شکل بدلونکي اوسي. دا ټوله د ټایم پر بنیاد چې کله څېړنې تقسیم کیږي. ولې په دې کې بیا چې داخل ځې د دې اقسام او کتابونه یو عالم موجود دي. موږ فقط یوازې پر محتوا او پر د دوی پر پیژندنه باندې کار کوو چې په قراره به چې مخته ځو یو په بل کې به سره تعریفو او ځانګړنې به وایو. بل ډول چې دی که غواړې تقسیم یې کوي based on environment، د چاپیریال پر بنیاد که چیرې راولاړېږي موږ څېړنې تقسیم کړو. دوه ډوله څېړنې موږ لرو. یو ته به وویل سي فیلډ ریسرچ. فیلډ ریسرچ یې هدف څه دی؟ ساحوي څېړنې دي، لکه په زراعت، لکه مثلا په داسې ډاټا چې ته ځې هلته خپله سامپل ګورې، لابراتواري مثلا بعضو منطقو کې د خپل نمونه راټولوي. ساینټیفیک ریسرچونه زیاتره په فیلډ ریسرچ کې کولی شي کار ولوبوي. د دې څه وروسته لیبوریټري ریسرچونه دي. لیبوریټري فارماسیسټو، ډاکټرز او ساینټیسټان او کیمیکل انجینران، مایکروبیالوجستان او وغیره دا ټوله شامل په څه کې دي چې د لابراتوار سره یې سروکار دی. لیبوریټري ریسرچ په هغه بخش کې شاملېدلی شي. بل ډول چې موږ او تاسې پیژنو کلینیکل یا تشخیصي ریسرچونه دي، ډایګنوسټیک ریسرچونه دي. ډایګنوسټیک ریسرچز په دې کې بیا کوم ډول شامل دی؟ یو ډېر مخصوص بخش پکښې کې دی، هغه کیس سټډي ده. لکه ما تاسې ته وویله چې سایکولوژیسټ راولاړېږي، رواني مریضان پیدا کوي، پر هغه باندې یو فاکتور یې غواړي معلوم کړي چې د هغوی د غوسه لیول د دې دوا سره څرنګه دی، یا نور اړخونه یې مثلا کولی شي دوی څه کړي ویې ګوري. دا ټوله په همدغه بخش کې شامل دي. بل موږ لرو یو ډول د ایکسپلوریټري په نامه ایکسپلوریټري ریسرچز. مثلا په ایکسپلوریټري ریسرچز کې چې تاسې یاداشت نیسي در سره نوټ یې کړي، دلته یې زه لیکم. په دې کې فرضیې یا موږ او تاسې چې هایپوتیسز ورته وایو او په راتلونکي کې پر دې مفصل څپرکي لرو بحث ورباندې کوو. هایپوتیسز ډیولپ کیږي، نوه هغه هایپوتیسز ده چې له وخته جوړ سوي وي او هغه ما ثابته وي. یاداشت نیسئ په هایپوتیسز دلته نه ټیسټ کیږي، نو ټیسټ. دا شی در سره یاداشت کړئ. فقط او فقط یو فرضیه نوې انکشاف ورکول کیږي او یا رامنځته کیږي. دا ټوله په ایکسپلوریټري ریسرچ کې په کار اچول کیږي. بل ډول ریسرچونه چې موږ او تاسې پیژنو هغه فارمولایزډ ریسرچونه دي. فارمولایزډ یا رسمي ریسرچونه دي چې هغه کې بیا یو سپیسیفیک هایپوتیسز موجود دی. کله چې یو هایپوتیسز موجود وي او هغه هایپوتیسز ټیسټ سي، نظر و دې ته چې هغه ډیولپ سي، یعنی د ایکسپلوریټري برخلاف په دې کې عمل اجرا کیږي. په فارمولایز ریسرچونو کې فرضیې ټیسټ کیږي، له مخه به ستا سره یو فرضیه موجوده واوسي، هغه به ټیسټ کیږي، تا ته به ځواب راباسي چې آیا کومه فرضیه چې له وخته جوړه سوې وه قابل د قبول ده او که یا رد سي. دا ټوله په فارمولایز ریسرچ کې دي. د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه
هیسټوریکل ریسرچ دی، هیسټوریکل ریسرچ یا تاریخي څېړنې دي. په دې کې فقط او فقط د تیرې زمانې هغه نسخې چې په تاریخ کې پاته سوي دي یا د مورخینو څخه پاته سوي دي، د هغوی شننه، پلټنه، کتنه، بعض ځایونو کې نویزونه، اصلاحوالی، دا ټوله په هیسټوریکل ریسرچ کې شاملیږي. بل د دې څخه وروسته چې بحث ورباندې کېږي هغه کنکلوژن اورینټډ ریسرچونه دي، تمرکز یوازې پر نتیجه ګیري وي. کله یو ستونزه راخیستل کېږي، په دې کې مقصد چې دی پرابلم، یو ستونزه به موجود وي، هغه راپورته کېږي. د هغې ستونزې لپاره چې انکوایري یا پلټنه په کار اچول کېږي هغه به ډیزاینېږي. کله چې هغه ډیزاین شوله، وروسته تر هغه به په هغه ترتیبه ځي او هغه ستونزه به په کانسپچوالي لیول باندې، په مقرري شکل باندې هغه څه کې حلوي. د دې څخه وروسته مثلا موږ بل ډول ریسرچونه هم لرو چې هغه پر پریکړې باندې ولاړ دي، ډیسیژن اورینټډ ریسرچونه دي. ډیسیژن اورینټډ ریسرچونه بیا موږ او تاسو چې ورته راسو ټوله اپریشن ریسرچونه چې په دې کې یو خاص مضمون هم په ډیرو مختلفو علومو کې اضافه شوی دی په نوي کوریکولمونو د دنیا کې، یا ډیسیژن ساينس ورته وایي یا اپریشن ریسرچ ورته وایي، چې یو ریسرچر راولاړي ډیسیژن اخلي. که موږ راولاړ سو مونټ کارلو سیمولیشن میتود چې په دنیا کې مشهور دی، دا ورچو یو ډاکټر دی په هفته کې په مختلفو ورځو کې مختلف مریضان ورته راځي، دی راتلونکي 3 هفتې نورې په دې باندې پیشبیني کوي چې ماته به څومره مریضان په دغه ورځو کې راشي، یا په دې ترتیب سره ریل ګاډي ته خلک په انتظار دي، په مختلفو ورځو کې ډاټا سته، ورسته کتل کېږي چې په څومره لیول کې به وي. د دې څخه وروسته نور تیوریانې موږ لرو، کیوبینګ تیوري. مثلا که چیرې خلک د یو مشخص نفر لپاره ولاړ په لین کې ولاړ وي، دا به څومره وخت ونیسي، او که ګډوډ ولاړ وي دا به څومره وخت ونیسي. داسې وغیره نور ډیزاین پکښې شته، ډیزاینینګ تیوریانې پکښې کې دي، ټرانسپورټیشن تیوریانې پکښې کې دي. دا ټوله په ډیسیژن اورینټډ ریسرچ پورې تعلق لري. دا زموږ ټوله د څېړنې د ډولونو په تعلق لیکچر و چې دومره موږ او تاسو وکولای سوله چې په عمومیاتو کې وغږیږو او په کراره چې مخته ځو د بعضو ریسرچونو سره چې کومې نکتې رامنځته کېږي پر هغه به هم انشاءالله غور کوو.